په کابل، پکتیکا، غور او بلخ ولایتونو کې پر 26 مجرمینو او متهمینو د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. د بدخشان، غور او کاپیسا ولایتونو د حقوقو امریتونو په یوه میاشت کې 1540 شهرسپانو او دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د خوست او هلمند ولایتونو محاکمو په یوه میاشت کې 1240 دوسیو ته رسیدنه کړې او 911 وثیقې هم اجرا کړې دي. د کابل ښار د سندونو او وثیقو د ثبت 6 امریتونو په 2 اونیو کې 1155 بېلابېلې وثیقې اجرا کړې دي. د خوست، لوګر او بغلان ولایتونو د حقوقو امریتونو په یوه میاشت کې 1224 شهرسپانو او دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د پکتیا، بدخشان او تخار ولایتونو محاکمو په یوه میاشت کې 1588 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 1029 وثیقې هم اجرا کړې دي. د جوزجان، پروان او غزني ولایتونو محاکمو په 2 اونیو کې 809 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 1590 وثیقې هم اجرا کړې دي. د بغلان ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 1016 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 413 وثیقې هم اجرا کړې دي. د فاریاب ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 440 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 318 وثیقې هم اجرا کړې دي. د کندوز ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 1303 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 490 وثیقې هم اجرا کړې دي. د هرات ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 1158 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 1418 وثیقې هم اجرا کړې دي. او د بادغیس ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 1943 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 1520 وثیقې هم اجرا کړې دي.